بندارې سلما ما خو ټول ځایونه وکتل زما کتابونه چېرته دي ولیکه زه یې رالم ملاله دا ستا کتاب خیر خو دې که نه نن خو ډېر پته دی و زما لیونۍ خورې تا ته څه پته ده زما په سر امتحان روان ده امتحان او دعا راته کوه چې په ښو نمبرو سره پاس شم ښه ده خورې زه اوس درځم انګیالیا دا رښتیا ویلو چې نالت دي په هغه بدماش باندې چې هغه خپلو پیسو له بل پسې پورته ورځي بدماش خو هغه چې زه ته ونه سړی پیسې راورسوي او ستا پیسې خانزاده عرف حرامزاده ما نه راکړي او ستا له مې راوړي ننګیالي د غیرت په سکول کې سبق ویلی دی او د پښتو په مضمون کې اول نمبر راغلی دی چې داسې بدماشانم زما پیسې وخوري نو بیا زه به بدماشي نه کوم چېرته الوګان به خرڅوم الوګان ډېر بد دې وکړه خانزاده ډېر بد دې وکړه چې دشمن له دې قرضه کور ته یوړه نوم مې خانزاده عرف حرامزاده دی بابا ټول عمر مې آرام خوړلی دي خو حلال را باندې بلکل راز نه دي خو که دشمن له مې د قرض ډالۍ ولېږله خو د مرګ ګولۍ مې مونه ساتلې ده بابا دا ګولۍ چېرته په ټپوس استعمال کا ولې چې ما ته پته ده چې ستا په ګولۍ کې د باز دپاره بارود نشته خو پلاره تا که مې د سن 65 په جنګ کې ډزې کړي دي خو یقین مې نه شي چې د چا په سنت کې دفن کړی دی او که نه درس د نرانو په سنتونو کېږي ما ستا په سنت ټوله شپه چړلي دي او دا سوچ مې کولو چې تا له به ویله خلم او که پوسکي خو پلاره ما هم څه سینډل نه دی اچولي ټول عمر مې د چارسري 440 اپلۍ په پو کړي دي ته ګوره چې د ننګیالي نن ته دله تیرې څنګه ورته کوم هسې ډزي مه وړم هسې ډزي مه وړه چې په کومه ورځ ته د دشمن مخې ته ودرېږې که نه نو په هغه ورځ به زه پوره 100 دیګه پخوم پوره 100 دیګه دیګونه خو به ځاله پخوم چې کله ته زما په نوم شي یقین مې نه شي ولې ځکه چې زموږ په کور کې دونه د خوشحالو خبرې نه کېږي چې څونه د بدماشو کېږي یا الله ستا ډېر شکر دی چې تا زموږ غریبۍ ته وکتل او زما ناروغ په ښو نمبرو پاس شو لالا دا خو ستاسو دواګانې دي چې زه نن کالج کې په ښو نمبرو پاس شوم وګوره که نه لالا زما دواګانې ټولې هېرې کړي یا لیونۍ ستا په دواګانو خو زه پاس شوم او دا چېرته کیدای شي چې زه ستا دواګانې هېرې کړم وقمقلې ودې کتله هسې د ګیلې کولې لالا او رندان مې نه ښکاري لالا دا هې طبیعت خراب و ډاکټر ته تلې ده یا الله ستا ډېر شکر دی چې تا زموږ دې غریبۍ ته وکتل وروره ته اوس د نوکرۍ غم وکړه ولې چې د سلما خلک وزي راځي او نیټه رانه غواړي بدماشي مونږ ته په وراثت کې ملاو شوې ده بدا ځکه چې زمونږ مشرانو مونږ ته په وراثت کې د ځمکې په ځای کارتوس او د نغدو په ځای دا وسله پرېښې ده زه یو انسان یم او زما واده د شرافت په کور کې شوی دی زه ستاسو د بدماشۍ سره
نکاح نشم کولی. کینه مړه تاسو په سیدانو کې واده نه دی کړی چې په لاسونو کې به تسبیح وي او په میخونو کې به مسلي وي. موږ سره چې اوسېږې نو کلاشنکوف ته به د زوی په نظر ګورې او تماچې ته به د لور په نظر ګورې. پوه شوې او که نه؟ داسې راته مه ګوره، هسې نه چېرته د نظره مې کې. و نظر په شریفانانو لګي پډمانو نه او بیا که ته د نظره شوې که نه نو زه به په تا داسې دم واچوم چې سترګې به دې اشارې کوي او شونډې به دې ګیلې کوي. رښتیا؟ یا الله تم پر وساتې. नखरे पोरे का जिन्हें लासु नास्त्र का स्तरगी दे तोरे का दास्पिन्नु कुनास्त्र का. हाँ नखरे पोरे का जिन्हें लासु नास्त्र का स्तरगी दे तोरे का दास्पिन्नु कुनास्त्र का. दमिन दगजने दमिने हवा गाने वाली स्ता खंदा गाने वाली स्ता खंदा गाने वाली स्ता खंदा गाने वाली. ताऊ बगुल कम द कम सो यारा ताऊ बखार कम द रंजो यारा ताऊ बगुल कम द कम सो यारा ताऊ बखार कम द रंजो यारा. मीन बता सर कारा कारकड़ मजा खलक बटोल पतमाशा तमाशा कड़ मजा खलक बटोल पतमाशा तमाशा कड़ मजा. زما ارمان یو ته ارمان یې د ګل څانګې زما ځان یې. زما ارمان یو ته ارمان یې د ګل څانګې زما ځان یې. ستا د ښایست دا پیغلې پیغلې اداګانې غواړي ستا خنداګانې غواړي ستا خنداګانې غواړي ستا خنداګانې غواړي.
زه پورې کا جنې لاسونه ستر کا سترګې دې تورې کا دا سپین نوکونه ستر کا د مینې ډک زړه مې د مینې هواګانې غواړي ستا خنداګانې غواړي ستا خنداګانې غواړي ستا خنداګانې وتښتېدل. دا راته ووایه میډم چې دا څوک و تا نه څه غوښتل؟ پته نشته څوک بدتمیزه ونو. ستاسو ډېره ډېره مهرباني چې تاسو زموږ هیلپ وکړو. خو دا راته ووایه تاسو کوئ څه؟ غریب سړی چې تعلیم وکړي نو نور څه کوي؟ بس دې روډ مستری ته پاتې شي. د دې مطلب دا دی چې ته بې روزګاره یې. دا والا کارت په دې به ما سره سبا ته میلاو شي. صحیح شو؟ وعلیکم السلام. ته څومره بدنصیبه عربي ده چې په دومره مال حال کې ته داسې ګرځې لکه د مزدورانو. ته د خان بابا زوی خان بابا. زه په دې خپل حال کې خوشحاله یم. حلال خورم حرام په دې حال کې خوشحاله یم. په 2011 کې صادقان لکه د ملنګانو ګرځي ځکه چې دا خودغرضه خلک د هغه خلکو صفت کوي د چا چې زور وي. بالکل غلط. زور پکې نه خو خلک بیا هم جومات ته مانځلی ځي. زور پکې نه خو د دین طلبګار بیا هم قرآن خپل مخ ته لکه د شیشې نیولي وي. زور پکې نه وي خو بیا هم خلک خپله لور خور د شرافت په ډولۍ کې نغاړي. د دې نه دا معلومه ده چې د زور رشته د انسانیت په کتاب کې نشته. انسانیت؟ د کوم دور خبرې کوي؟ دې دور کې خو انسانان د ځناورو غوندې ژوند تېروي. عالمانو نوالې تر زاهدانو پورې داسې څوک نشته چې د کور وځي او دې امید سره بیا چې زه به ژوندی راځم. ول خدا د ادب مسلمانانو بیا د ډب مسلمانان شول او اوس د ډز مسلمانان دي. بیا تاسو د جهالت ډزې کوئ او زه به د شرافت پیغام خورم. موږ به چې ګټه به د چا وي. دې په کومو ګډو وډو سر شوی؟ د سلطان په سلطنت کې هغه ځای خوړی شي چې ډز کولی شي او ډز ته ودرېدی شي. زاهده بچې تا نه خوشحاله په دې چې تا د پټکي په ځای د دشمن د کور لوپټې ته لاس اچولی دی. و پرېږده پلار پرېږده ځان نه دې څه دوبي جوړ کړی دی.
کله شملې یادې او کله مې پټې یادې د مړزانو جنګولو والا د فوجیانو په جنګ څه پوهېږي تا سره نیم لګیا ته سره لګیا ظاهر د بچې د دشمن لور باول په خپل سر کښېنئ بیا به دې د خپو مېرمنه جوړئ چې دشمن ته پته ولګي چې د سلطان په سلطنت کې د دشمنۍ انجام څومره خطرناک وي ما ته مسکان ستا باره کې ټوله خبره کوي خو زما یو څو شرطونه دي شرطونه؟ او زما پهله شرط دا دی چې زما دا ټول کاروبار به ته سنبھالې او دویم شرط دا دی چې زما د خور سره به ته واده کې او دریم شرط دا دی چې ته به هغه کور پرېږدې او موږ سره بدل ته زموږ په دې کور کې اوسېږي ښه ده جي زه به اوس لاړ شم او په دې خبرې به سوچ وکړم اوس خوشحاله وایه څه چل دی تا ته پته نشته چې زه تا نو ولې تا ته پته نشته چې زما ښځه که نه یو پکې زم څه دا مړی علم پسې درسې د علم کار کوه مړی
تر کومه به مونږ داسې په پټه ملاوېږو زر مې معلوم کړه چې دا یاره مې ختمه شي ته فکر مه کوه زه چې کور ته لاړ شم که نه زه به مې د ورور سره ستا د واده خبره وکړم زیده تاسو فکر مه کوئ ستاسو د دواړو واده به کېږي خو لالا د نادیې پلار به دې ته غاړه کېږدي تاسو فکر مه کوئ ستاسو دپاره به خان بابا ته د دوستۍ لاس وړاندې کړي کامران خیر خو دی که نه ولې پریشان یې ولې نوکري یې د میلاو نه شوه نوکري خو راته میلاو شوه بابي خو څه مطلب مطلب مې دا دی وراره دی چې د نوکرۍ سره رشته راته میلاو شوه دا څه دی دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده کور یې راته ښایي چې پسې ورځو نه بابي ستاسو د تلو هېڅ ضرورت پکې نشته دا سره کامرانه څه مطلب مطلب مې دا دی وراره چا چې ما دا نوکري راکړه او د نوکرۍ سره د خور رشته هم راکړه خو په هغې کې یو شرط دی چې زه به تاسو پرېږدم او هلته به هغوی سره اوسم کامرانه نو ته به اوس موږ په ډاګه پرېږدې او هلته به اوسې په تا دا تعلیم به د دې دپاره کړی و او چې ته به غټ سړی شې او موږ به په ډاګه پرېږدې واه وروره واه داسې تعلیم خو دې هر څوک کوي زموږ خو ستا نه دا امید و و ظالمه تا خو زموږ امیدونه خاورو سره خاورې کړم خاورې کړم وروره بابي د دې نه ما سره بله هېڅ لاره نه وه هېڅ لاره نه وه زه درنه ځم د خدای په امان صاحبین پرېږده چې ځي پرېږده چې ځي د ده په سترګو د دولت پټۍ دي او د چا په سترګو چې دولت پټۍ نو هغه به یې نه څاري نه یې څاري زه تا نه په دې فیصله کې بغاوت کومه بابا هغه خلک د خپل کور د نګري غونډارې نشم جوړولی د کمو خلکو په لیدو چې په ما اور لګي ستا پلار یم بچې څومره چې ته غیرتي تا نه زیات زه غیرتي یم اوس خو خپله چرګه مه ما د چرګ علاج ما سره شته بابا خو ته اجازت راکړه نه بچې نه د لور خور قبر که د کور په دورشل کې م جوړ شي خو بیا هم خلک تپوس کوي چا چېرته به جواب ورکوي چې ما خور ولې مړه کړ د داسې کمسلې خور نه خو بې خوره خېمه بابا د چا د لاسه چې زما پښتو زما غیرت ته د بدنامۍ اور ولګېدو خو کسور یوازې د نادیې نه کسور ستا هم دی بابا ستا هم دی که تا چرې په هغې باندې د ازادۍ پړي نه وي اچولی نو هغې به داسې کار هېڅ چرې نه کولی نن دا خبره صرف زما او ستا ترمنځ ده سبا به دې ټول کلي ته پته ولګي بیا به خلک زمونږ په بدماشۍ باندې توکاڼي نه بچې عزت شمې ته د غیرت پکې مه که نو وشرمېږو که به دا وي چې موږ په خپل ځان باندې په خپله پرده واچوو او د هغې دواړو واده وکړو د پلار او د زوی ترمنځ ژورې شته وي او بیا تا دا نه دي اورېدلي چې اوبه په ډانګ نه بیلیږي زه هم څه د پلار دښمن نه یم خو زه ورته صرف دومره وایم چې د بدماشۍ امسا د لاس نه کېده
او د شرافت تسبیح په لاس کې واله. که ته خفه کېږي نه نو د خپل پلار نه معافي وغواړه. پلار له خو نشم ورتلی، خو مور له به ضرور ورځم، ځکه چې د هغې طبیعت خراب. دې ته ویلی شي په یو غشي دوه ښکاره. دشمن به مړ کوم هم زه او دشمن به لامبوم هم زه. و پلاره ستا پرچې خو د 12 پرچې دي، خو که په دې پرچو کې فیل شي که نه د ژوند د کالجه به بې سارټیفیکېټ روانې. وزه مړه ستا خو دشمن تاسې او دس ماتي. بس زه انتظار کوم چې زما زوی زاید په سر د واده سیرې وتړي. و پلاره د واده سیره خیر دی، خو د قبر د سیرې نه دی الله ساته. د قبر سیره به هم د دشمن په قبر اچوم چې وخت راشي. ډېره ګرانه ده پلاره. وزه مړه تا ته خو هر کار ګران دی. په ګران او په اسانه به پوه شي. ته تماشه کوه چې مخکې کېږي څه. وجوده مې نفرت کوي نو د پختې تپوس به مې نه کوې چې ما ته د پلار په نوم ته شرمېږې نو د مور کټ ته به نږدو نه ځې. مور ماله په هغه وخت کې د خپلې سینې پیرا کړي دي چې کوم وخت زما سترګې پټې دي، او تا خو زما خېټه د حرامو نه ډکه کړې، ځکه مې خپلې مور سره محبت او تا نه نفرت دی. نفرت او مخته د محبت غلامي نه کوي چې زما نوم در باندې زهر لګي. د مور نوم ته د شیطو رنګ مه ورکوه. وزه دلته نه یعنې په دیکو به دې وباسو. کامرانه یا څه فیصله دې وکړه؟ جبار خان ما ته ستاسو ټول شرطونه منظور دي او زه ستاسو هرې خبرې ته تیار یم. تا ته ټول شرطونه منظور دي؟ جبار خان هم د خپلې ژبې نه رستو
ست کې دل غړما او ست کې دل غړما Yes. د مړزانو په خلطه کې ښاماران ساتل دي ځکه مې پلار سره لري. څه مطلب؟ مطلب خو درته ځکه نشم ویلی ځکه چې خوله کولاومه نو خپل ځان شرمومه. بس بس ټینشن مه اخله، ډېر ټینشن انسان وژني. بچون لا کم کافر خوشحاله دی. ستا د ښځې په اپریشن به پوره 10,000 روپۍ لګي. سوچ مه کوه، پیسو بندوبست وکړه کینې ښځه به دې مړه شي. اللہ ته زما مددو کې پروردګاره آخر چېرته لاړ شم خدایه چېرته لاړ شم. ډاکټره زه دا بدرور ما او که په څلېرو شو ګنټو کې زما دروندار علاج نه شو دې هسپتال په ډاکټرانو به ګلبه کوم او په کمپاوډرانو به ګاڼی ګرځوم ګاڼی. ستا د دروندار په علاج باندې ډېرې پیسې لګي. د پیسو غم مه کوه، د زرګونو نه واله تر لکونو دې ذمهوار یم. زما دروندار علاج کېدل پکار دي. حبیب الله ته دلته اوسه، ته دلته خیال ساته، زه لږ کچرو ته ورځم. سلیمه وروره زه د بلقیس نه ډېره
اسلام د ول بوس پکسي او زما د ورور په راباش اقبال وروره ستا حالات ما ته معلوم دي او زما د حالات نه ته خبرې سلیمان وروره که دې وختونو ته مونږ ګورو دا وخت به رانه تېر شي اقبال وروره زما حال خو تا ته ښه معلوم دی د الله نه بعد چې زما کوم اسره وه نو هغې موږ بې اسرې پرېښودو بې اسرې سلیمان وروره د چا چې څوک نه وي د هغې الله وي او ته بس په الله باندې توکل کړه نو بس ټیک دی اقبال وروره ما ته منظوره ده خو خپلې غریبۍ ته مه ګوره او زما حال ته مه ګوره خدای دې ستا عزت وکړي چې په دې حال کې تا ماته انکار نه کړو ټیک ده سلیمان وروره زه به اوس لاړ شم او د واده تیارې به وکړم زه ورځم الله دې مل شه السلام علیکم یا پروردگارا یا الله دا سم خوشحالي ده دا سم خوشحالي ده پروردگارا د خور خوشحالي وخاندم که د روح جدایي وژاړم پروردگارا که د روح جدایي وژاړم مبارکه شزوانه تا له خدای زوی درکو مهرباني ډاکټر صاحب خو هغه اپریشن کامیاب شو اپریشن باندې خرچه ستا ورور وکړه شکر دی الله چې تا ماته مسیر راکړ زه ورځم چې ویږم بابا د شرافت په تورشله باندې بدماشي داسې منې ده لکه څنګه چې په مسلمان باندې د کفر کلمه منې ده نه بچې نه حکمونو سترګو دپاره دوايي ضروري ده ما ته الله تعالی دومره مو د پس نسخې راکړې او ته راته یې چې مه ځه زه به ځم او ضرور به ځم خیر خو دی دا په کومه سوچونو کې ناست دی सोच में कौनो چې د عمر روزه مې حرام ومانه څه مطلب دا چې ورور نن زما په ځای هسپتال کې پیسې ورکړي او زه نه غواړم چې زما د ښځې علاج دی په حرامو پیسو باندې شي خیر دی ټول دې دی او پر ورولۍ کې بیا حرام او حلاله د کوم ځای نه راغله ته په دې نه پوهېږې ولې چې تم دا هغه چا لورې یې چې هغوی په څه باندې سرپنه کړي بابي دا څه سوي نه دا څه سوي نه ته بیماره یې او که روغه ورورا دا څه سوی دا څه سوی وظالمه چې تا موږ دا وګوره ستاسو دا نور مې سوی ورورا په دې به د دوکاندار علاج وکړي علاج
خو دا پیسې ستاسو دپاره راوړې نه دي پکار دا پیسې زمونږ او د خدای ظالمه زمونږ خو ته پکار وکړو چې ته زمونږ نه شوې نو په دې پیسو به څه وکړم څه وکړم زه په دې پیسو دا پیسې دې والا او وځه زما د کوره وځه زما د کوره السلام علیکم. وعلیکم سلام. اوس کولی شم چېرته خپل نوسي سره ملاوي ستا نوسی زما زوی دی. هغه ورځ چې تا زه خپلې مور ته ملاوېدو ته نه پرېښودم نو زه به نن تا خپل زوی ته ملاوېدو ته څنګه پرېږدم؟ زما نوسي زما مټې دي زما مټې زما نه څوک نشي پرېښودی. خو زما زوی دی خدای ستا د سوري نه وساتي. ستا سوری چې په کومه ځمکه ولګي نو په هغه ځمکه باندې شین بوټی هم نه کېږي. ته د لوپرۍ او د بدماشۍ هغه غړې چې شرافت دې د سوري نه هم یېرېږي. او ستا په خوله کې د نوسي دپاره د مینې لاړې نشته. غوټې دې پکې د زهرو. او بیا زه نه غواړم چې ستا د لاسه زما زوی یا د ګولو شي او یا د اټکړو شي. زمری چې د ګیدړ بچی په غېږ کې ونیسي که نه زمری نه جوړېږي او نه دا سپېرې هواګانې د ګل رنګ بدلولی شي. ښه به دا وي خان بابا چې د دې ځای نه واپس لاړ شي. که ستا نظر زما په زوی باندې ولګېده نه نو قسم په خدای چې زه خپل زوی په خپله مړ ویلی مې درته که نه بابا ویلی مې درته چې مه ورځه اخر دې پې ځان سپک کړو. یا سړیه ما ته څه پته وه چې زوی به راته دشمن جوړېږي. زما او د زما نوسي په منځ کې به دیوال جوړېږي. خو یو فیصله زما مه اورئ چې نه مې زوی دی او نه یې پلار یم. زما په دې جایداد کې د هغه هېڅ حصه نشته دی او چې په کفن کې مې موته مخونه ښې ګنې یو هم نه بخم. مورې بچې مورې بچې مبارک دې شه. زه خپل نوسي له راغلی یم. وینا مورې ستا راتله خو ما دپاره د خوشحالو یو ډالۍ ده. مورې ته خپل نوسي سره ملو شه او زه ځم چې تا نه په منډه باندې د مړه غوښه درنوم د نمک منډی نه. بس ته کښېنه مورې زه راځم مورې. ته بیا هلته کېدلې وې 100 ځله مې پوه کړه خو پوهېږي نه ته. یا ښځې زما رور ده او رندار مې ده زه یې څنګه پرېږدم؟ ته چې د هغې نه نه شوې صبرېدې تا بیا واده ما سره څه دپاره کو؟ یا ښځې هلته مې ورندار د مرګ په حال پرده ده او ما نه د هغوی دا حال نشي لیدلی تا نه چې د هغې دا حال نشي لیدی نو بیا لاړ شه اوسه ورسره. لالا نه بده نه اور ځمکه د عرفات د علاقه ده او زما
بدماشه دومره خټې لګېدلې دي زرکه ستا د کور په ځمکه باندې خپه نشم ایښوی خو لالا په هسپتال کې خو تا زما مدد کړی بس عابده بس خبره چې څومره زیاتېږي نو زهر کېږي بس مبارکی له درله راغلی یم او مبارکه دې شه لالا چې ما ته منې کړې وې نو تا برید کره مور ولې وکړه خو بابا عابد ستا زوی دی چپ بیا داسې خبره ونه کوې هغه د پلار عظمت ته سپک کتلي دي زما مینې دی د ضد رزمت کړی دی هغه داسې کولی شي نو ما هم لوپټه نه ده اچولي زه هم ورسره ضد پاللی شم د خپل ضد په ژرنده کې زما د مور ارمانونه مه در کو بابا ځکه چې مور هر څه برداشت کولی شي د اولاد جدایي نشي برداشت کولی غلی شه دا مور زما ښځه ده او چې زما ښځه زما د حکم نه بغاوت کوي نو په دې سپین سر ورته طلاق ورکړم نه بابا نه طلاق هغه ښځو نه ورکړی کېږي چې د چا زامن دي اوس درته زه یم ګناهګار د جنت محتاجوي او جنت د مور په خپلو کې دی پلار هم سره دوزخ ورلړونه نه وي چې په جنګ کې به اولاد د مور مسته کوي او د پلار نه زما دپاره تاسو دواړه د عزت کافي دي بابا خو چې پلار د اور شي نو اولاد د مور شي بیا به د مور پوه کړي چې زما د اجازته بغیر د کوره بار لاړه نه شي ټیک ده بابا ځکه نو پلاره د رښتې نه دې راته رکشه جوړه کړې ده ډرارې اورم او رکشه په سترګو نه وینم وپه ارام شه وپه ارام شه دا رشته ده څه ناشسته نه ده چې خوله به پرې ډکه کړي په دې ټایم لګي ټایم د دشمن په رشته کې ټیم نه دی پکار پلاره خو که سبا دې ته انکاري شو نو ټول سیاست به دې په سین لاو شي ښه دې ووایې ارامزاده ښه دې ووایې خو دا راته ووایه چې ته به راسره ځې او که زه یوازې ورشم ته یوازې ښې پلاره چې قسم او تسلیم ورته وکړي که نه نو زه خو به پکې نه یم که نه چې سبا خو پې د خپل له بړاسو ښې شم که نه دا خو دې ډېره د کار خبره بس دغه دې ورکړه زه خو هر وخت د کار خبره کوم خو ته راته غوږ نه ږدې
زما پلار مېس لغړه ته فیصله کړې ده سلطان د شیطان د نسل دی نو ګوره هغه پکې خپله لور ورکړه د پلار فیصله دې ټیک ده هغه به څه لیدلې نو دا رشته به یې ورکړې وي خو زما پلار شمکور دی هغه ته څه نه ښکاري خلک د کار نه مخکې سوچ کوي او هغه د کار نه پس سوچ کوي چې دا مې څه وکړل ښځه پرېږده دا خبرې دا راته ووایه چې ته به دې واده له ځې او که نه زه د بوت نه نفرت کوم او ته مې بوتخانې ته بوځې او پاتې شوه زما خور نو د هغې دپاره به دعا کوم چې خدای د هغې قسمت ښه کړي الله دې وکړي چې زموږ په دې واده باندې د مشرانو زړونه صفا شي آمین زما په باره کې دې څه فیصله وکړه زه لا د پلار په فیصله باندې سوچ کوم چې پلار مې فیصله غلطه کړې ولې پلار دې څه فیصله کړې ده هغه په داسې خلکو کې خپله لور ورکړه چې هغه زموږ د سپلۍ برابر نه دي هغه خلک دي څوک هر څوک چې دي هغه د ستوري ماران دي السلام علیکم بابا جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام کېنه بچی کېنه د واده د شپه دې مبارک شه بچی مهرباني بابا جان مهرباني د واده شپه خو دې ډېره کړه بچی د زړه ارمان دې پوره شو اوس زما د زړه ارمان پوره کړه څه مطلب بابا جان مطلب دا چې خپلې ښځې لا یو دوه درې ګاڼې طلاق ورلړکه سوچ مه کوه زیدا طلاق ورکه طلاق چې دشمن ته پته ولګي چې زموږ انتقام څومره خطرناک دی نه زه خپلې ښځې له طلاق نه ورکوم الله خرم خدای د کته مالک کو دم خزه پستر کولی دا اے زایدا بنزش کالا په یو شپه مه قربانه با پلار او ښځه کې فرق وي ورکه ښځې له طلاق مې درته وایي که نه کوم طلاق ورکوم طلاق ښځې له طلاق نه ورکې که نه نو بیا وځه د دې کوره ما خو وی چې زموږ په وجه به تاسو په لار شئ خو د دې مې دا پته ولګېده چې تاسو نه په لار کېږئ غلی شه زیده غلی که د پلار مخ مې نه وی که نه تر اوسه پورې به مې درکې بخۍ والې بخۍ پرېږدی خانزاده پرېږدی چې د خپلې کونترې سره په شاړ وګرځي که نه نو په خپله به راشي او په کرښه به سر کېږي ځالکه ښځه یې د لاسه نیسه او وځه د دې کوره خیر زایده په خیر زه خو تا له مبارکۍ نه در روان یم یار خو معلومېږي داسې چې تا سره پلار د کوره د اختر مبارکي کړې زما ګناه صرف دومره ده چې ما ستا د خور سره واده کړی دی څه مطلب مطلب دا بس که زاهد بس که ما ته دا پته وه چې نه مو په دې خاطر باندې تا سودمن کېږې او نه مونږ اوس ته دلته ودرېږه او زه ورځم ستا د پلار نه تپوس کوم چې د طلاق دا نوم څنګه اخیستی دی فلالته به نه ورځې
د هر څه به زه د خپل نصیب لوبې وګڼم هسې نه چې ستا ورتلل زما دپاره داسې اور جوړ شي چې زه پکې د خشاک وسوځم د درمن په غوبل کې خلک د دوزي پروا نه کوي چې شملې پکې ځي نو لوپټې دې پکې یو سل ځله لاړې شي نه نورا نه ستا دې د مور د سر قسم چې حصار شه وظالمه د داسې هستی قسم دې راکړ د داسې هستی قسم دې راکړ چې دشمن پرېږدم نه د غیرت نه وځم او چې دشمن نه پرېږدم सुल्तानिया राजा राजा नंजालिया बचे राजा के ना करना जनास लनीम रागले अव्वल रात दौर च जमा खूर चलता
وننګیاليه بچیا ویم درته ته کې خو نه کنه درته مې وویل چې زما خور چېرته ده ستا خور ستا په خور خو د شرافت ختمه وه هغې غریبې خو ته ډېر وویل چې سمې سمه ده دې کوره زه به د سخر خدمت کوم ما ته د سخر په سترګو کې خپل پلار ښکاري خو زما زوی ښه نه په هغه د شرافت داسې پیریان ناست وو داسې پیریان پې ناست وو لکه څنګه چې ستا ورور عابد ناست وو هغه هم لکه د عابد زموږ نه نفرت کوي بس خپله ښځه یې د لاسه ونیوله او د دې کوره لاړو که دا خبره دروغ وه نو بیا چې ستا څه خوښوي ما له سزا راکړه ننګیاليه اول دې د خور معلومات وکړه نو بیا دلته راځه څه دې وویل د خور معلومات که ما ته پته ولګېده چې دا هر څه تاسو کړي دي دا به په سیند کې اچوم او دا پلار به دې په سیند کې اچوم پلاره ته ولاړ وي ما د ننګیالي په مخه بیره راکړه دا سپېره به ننګیالي ته ډېره ګرانه پرېوځي ډېره ګرانه پرېوځي تا ځان سره ولې راوستم لالا ستا خو په خپله غریبي ده دا خبرې مه کوه زاهده تا ته زما کور خپل کور نه ښکاري اخو خیر خو بس چې بله خبره ونه کړي ما ته پته ده چې ننګیالي لالا به ستا پلار سره فیصله حل کوي بس ته خفه کېږه ما لالا ته مه خفه کېږه تا به خدای ښه کړي په بیمارۍ نه یم خفه خوږی خو خفه به دی ما چې زما د مرګ نه پس بس داسې کېږي نه لالا داسې خبرې مه کوه تا به خدای ښه کړي په تا د خدای هېڅ نه کوي آمین او د لیدو د خپلو درد تا خو به زه د خپلې بیمارې وراندا د کور نه منې کولم او اوس د خپلې ورور په بیمارۍ څومره دردېږي اچار اختیاري دي ځان چې په ضرور شي او نه په زوی او نه په لور شي اوس درته احساس چې د خپلو درد څنګه یي تاسو غټ خلک یې امیران خلک یې تاسو سره د غریب سړي قدر نشته خو اچار رښتیا یې دي چې د زرو قدر زرګښت کوي تاسو خو د پیسې ولې چې ستاسو لپاره د خاورې او د زرو یورټ بس کاغذ بس تا زموږ سترګې ګلاب کړه ستاسو شو کاغذ د مال او که د غریب که د معاملې نو کامران سره خپل کور ته زما فکر مه کوه که زما خوشحالي غواړې
بابا جانې نن خو ډېر خفه ولې هغه زوی ته یاد شوی دی سر خفه به نه یم بچې اخر د زړه غوښه مې وه او بیا د کلي دا خلک پسې وي چې سلطان د خپل سلطنت نه د زړه سکونت ورک کو خپل زوی در په در خاورې پر سر کو که ډېر پسې خفه یې پلاره نو را به یې ولمدله که نه څنګه به یې راولې هغې به ته لټۍ چېرته ستا زوی دومره دورزنګ نه دی پلاره چې خپل کور ځان له آباد کړي او ښیکره پروت دی تیار خورو څه وښیکره پروت دی ورشه او لاس تړلی راوله دغه دی لاړم پسې بابا یا الله ته ما معاف کړې ما ډېر ظلم کړی دی خپل زوی مې زه د ښځې د کوره ویستی دی یا الله ما معاف کړې زاهده پلار پلاري پلار چېرته غواړي چې د هغه اولاد دی د بل کره کړي الله دې وکړي چې زما پلار هم زما ارمان پوره کړي او بدماشي پرېږدي او زمونږ هم د خوشحالۍ کور انشاءالله لالا همداسې به کړي زاهد وروره تا خو هسې مونږ کره وخت تېر کړ او بیا تا ته پته ده چې د ښځو خپلو کې اکثر لږي نه خو شکر دی زموږ ښځې داسې نه وي او بیا هم د هغې باوجود که د هغوی نه څه غلطي شوي د هغې در نه زه معافي غواړم دا څه وی لالا ما خو ستاسو کره همداسې وخت تېر کړو چې زمانه پکې خپل کور هم لرم دا خبرې پرېږده زه ورته پلار به د انتظار زه ورته وګوره بابا د ډیوې د لاندې تیاره وه نادیه او زاهد دا بد دي کرو نن ورپسې خرالو خپل کور ته یې بوتله ولې نه بچې اولاده بغیر خو کور کنډر وي خو بابا تا خو دا کلم سوچ نه دی کړی چې عابد هم ستا زوی دی سړیا عابد خو زما نه خفه دی زه خو د نصیب په بانه باندې ورغلی وم بابا که زما منې نو مونږ به عابد پخلا کړو که چېرې د هغه ضد زمونږ بدماشي ده نو خیر دی مونږ به دا بدماشي پرېږدو بچې بدماشي داسې خوند دی چې د سره نه کوزېږي او بدماش چې شریف هم شي که نه نو خلک شرافت ته نه پرېږدي اولاد د پار خلک څه نه کوي بابا او ته صرف بدماشي نشي پرېښوې او بیا د ټولو په خوله باندې دا خبرې دي چې خان بابا د څومره سخت زړه مالک دی چې خپل زوی په ژوندانه باندې یتیم کړی دی خان بابا د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي خدای مکه که په تاسو وشو نو عابد به ارماني او که په عابد باندې څه وشو نو بیا به ته ارماني بچې ورشو عابد راوله ورشو بابا ورشو ورشو بچې ورشو یا الله کور ته مې ځکه راوستی چې زما نور همت نو چې تاسو دواړه د ځان نه لرې وساتم نادیې بچې ما چې تا ته کومې خبرې کړې وې ګورې هغه مور او پلار ته ونه کې ولې چې د هغې معافي خو ما تا نه غوښتې ده زه د دې کور عزت یم او د دې کور خبره به ولې زه خپل مور او پلار ته کوم شاباس بچې زما ستا نه همدا امید اوس به داسې چلو کې چې دا سرکوزه به ځان سره کې او خپل مور او پلار کره به لاړه شي ولې نه بابا زما هم دا ارمانو چې ستاسو زړونه یو بل ته صفا شي زړونه خو صفایي بچې خو دا هر څه د شیطان د اوس د لاسه کېږي د شیطان مه منه چې لالا موږ پسې راغلی دی نو موږ له هغوی سره تلل پکار دي زم به خو په یو شرط منم چې څه زه وایم همغسې به کېږي هماغسې به کېږي عابده څنګه چې ستا خوښه وه ځکه چې ستا د بدماشۍ نه نفرت و او مونږ بدماشي پرېښوه
تاسو سره دی چې زه کور ته راځئ شابي راځئ خانزاده زه د څومره سخت زړه مالک وم او د څومره نرم زړه انسان یم ته وګوره که زاید بچی مې او انګور مې پرون څخه کړلي او دغه دی نن مې په زړه لکه باران راورېږي وعلیکم سلام وعلیکم سلام ډېر مې یادېدی بچو ښه ده چې راغلې خانزاده ته به داسې چلو کې چې وریجو سره به څو چرګان هم راوالې زه به بېګاله د خپل لاس په دې دواړو بچو بریاني خورم تاسو به ستړي یې ځئ ارام وکړئ ځئ ځه که نه د خانزاده ورشه زر راوړه چرګان او وریجې زما پوره یقین دی هغه ضرور راځي وقم اغلی ته اوس هم د هغوی په انتظار یې وساده ښځې چې تلي دي هغه به بېرته کله راغلي او بله دا چې د هغه په سترګو د دولت داسې پټۍ لګېدلې دي چې هغه کولاړېږي نو په موږ به د خاورو انبار ولاړ وي انبار سلیمه داسې مه وایه داسې مه وایه څه وویل صالح زه څه وویل د چا دپاره چې موږ خپله ځواني برباده کړه د چا دپاره چې موږ ځان د خپل اولاد نه نامعلومه کړو هغه ظالم موږ سره څه وکړل د یو څو پیسو لپاره ته یې پرېښودې زه یې پرېښودم زموږ دې غریبۍ ته ونه کتل دې حافظۍ ته ونه کتل یا خدایا رونه ځانه ووهه او چې رونه وکړې نو بیا ته اولاد مه ورکوه خو ته د زړه د هغه مطلب په رسمونه وباسه وباسه چې ته هېڅ هم ونه کړې تر څو چې زه ژوندی یم که نه چې ته هېڅ فکر ونه کړې दुनिया नमी जुदा करे Rora, munde rabu. Randa, munde rabu. Randa, وګوره کنه راغلی ده او ته هېڅ غم ونه کړه ستا به زه داسې علاج کوم چې د ټوله دنیا به یې وګوري ته بالکل خوند هېروله هېروله
زاهده بچي जी बाबा जी خبر واره हाँ जी जी बाबा जी وای کنه زاهده بچي سخر کړه د شپه تیره کا اوس خو به خوشاله یې که نه ها بابا اوس خو خوشحاله یم خو اخې اوس خور خو لکه ستاسو مینه راکړه عابد لالا په غېږ کې نیولي وم او ننګیالي لالا به لاله په خولې کې روټۍ راکوله زه د هغوی نه ډېر زیات خوشحاله یم زه ډېر خفه یم ولې چې د سلطان په سلطنت کې پړومبي ځل د دشمن تعریف وشو د دشمن دا څه سوی بابا دا څه سوی چپ چپ تا خو زما ټول ارمانونه خاورې کړي ما خو وې چې ته به ښځې له طلاق ورکړې او زما د زړه ارمان به پوره شي خو ته خو زن مرید وختې ښځې سره کله په سر لاړې بس ما په هغه ورځ دا قسم وخوړو چې د دشمن نه مخکې به تا وژنم سیاست کې د شیطان روح وختې چې کباب دې پوخ کو او سیخه مو نه سوځېده دې ته وایي پینتر نمبر 420 او ما دا ډیګرې های سکول شیطان پوره کې حاصل کړي دي مخکې ګوره ولې چې د دشمن په کور کې لا یو سر سلامت دی واه بابا واه هغه سر باندې بازي لګول ډېره ګرانه خبره ده ځکه چې هغه سر د ننګیالي دی نه بچې نه دنیا کې هېڅ هم ګران نه دي هېڅ هم ګران نه دي صرف تکل پکار دی
खानजादा और हरामजादा लाड़ेदार में तो पमर मर